حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل جابره چې په سفر زینو تیاری کې هغه جواب ورکو ولې نه یا رسول الله د تیاری نه بغیر خو سفر نه کیږي بیا ورته فرمایل فکیف سفر طریق القیامه جابره د دې قیامت د سفر باره کې څه خیال دی د قیامت د سفر مبارک حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې دا واورېدل نو داسې پریشانه غوندې شو ویرېد خاموش شو بیا ورته وفرمایل جابره داسې چل درته ونه ښیم داسې چل چې دا سفر درته آسان شي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ خوشحاله شو ولې نه یا رسول الله ولې نه نو چل ورته وښوده ورته وفرمایل جابره صلی رکعتین فی ظلمة اللیل لوحشة القبور وصم یوما شدید الحر لیوم النشور وحج حجا لعظائم الامور جابره درې کاره وکړه د شپې په تیاره کې راپاسه او یو 2 رکعاته لمونځ وکړه د تیارې د مطلب دا نه دی چې ته ځان ته خامخا تیاره کو په تیاره کې لمونځ وکړه مراد د شپې پاسېده دي نو د شپې پاسه او ځان ته لایټ ولګوه په رڼا کې وکړه هېڅ خبره نه ده لیکن د شپې لمونځ مراد دی دا 2 رکعاته لمونځ به ستا د قبر په تنهایۍ کې ستا ملګری شي او د قبر په تیارو کې به د رڼا ذریعه شي دا ستا سفر وړاندنۍ لاره ده که نه نو په دې وړاندۍ په وړۍ باندې تا ته تیاري دي تاسو سوچ وکړئ د قبر لږه اندازه ولګوئ که نه مونږ ټولو ته روان یو نو هغلته چې مونږ ټول روان یو نن روان یو که سبا روان یو نن مونږ ډېرې چغې وهو هم چمن دیگرې نیست زه یم بل څوک اړوشتی نه لیکن لږ ساعت بس ساه ختلی او قبر ته ولا خلک تیاری کوي بیا دلته ایساره یم نه زر زر تیاری کوي چې څومره زر حدیث کې راځي مړی زر زر خفوئ نو دا یو منزل را روان دی وړاندنی د دې سفر منزلونو کې وړاندنی منزل قبر دی وړاندنۍ پوړۍ ده دا وړاندنۍ پوړۍ د تیارو نه ډکه ده د سختو تکلیفونو نه ډکه ده تنهایي ده پکې یوازې به خپل خپلوان به ټول ستا نه واپس شي هېڅ څوک به درسره نه وي تاسو غور وکړئ که نه زنانه نارینه دواړه دې تیارو کې درته رڼا پکار ده نو د رڼا بندوبست وکړه نو څنګه رڼا بندوبست وکړه فرمایي 2 رکعاته لمونځ د شپې وکړه په تیاره کې راپاسه 2 رکعاته لمونځ وکړه دا به د قبر په تیارو کې د رڼا ذریعه شي او دا به په تنهایۍ کې ملګری شي په دې دنیا کې ډېر شی خلک داسې تیر شو مونږ او تاسو ولیده خپل کور یې په رڼاګانو څنګه سنبال کړی و او چې بجلي ځي او لوډ شیډینګ وي د جنریټر او د یو پی ایس انتظام کړی دی او د سولر سسټم انتظام کړی چې رڼا خامخا ضروري ده په دې قبر کې به رڼا ضروري که به نه وي په دې تکه توره تیاره کې دا رڼا به د لمونځ په وجه او خصوصا د شپې په تیاره کې چې چا لمونځ کړی دی ده ته به رڼا ورکړی شي